تاسو د پوښتنه راخیستې ده. هغه پوښتنه دا ده چې تاسو سوشل کور دپاره څنګه دومان کولی شئ. په دې باندې ما په تېرو ویډیوګانو کې هم څه نه څه خبرې کړې وې، خو زه یو ځلې بیا غواړم چې دغه معلومات تاسو له یو ځلې بیا تکرار کړم او یو اسانه طریقه ستاسو دپاره در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ سوشل کور دپاره دومان وکړئ. ګورئ ملګرو، سوشل کور دپاره تاسو آنلاین هم دومان کولی شئ. تاسو میغې ته ځئ، هلته نه فورمه راغلی، په هغه طریقه هم تاسو دومان کولی شئ. خو اکثر ملګري دلته داسې دي چې هغه په انټرنیټ باندې دومره نه پوهېږي یا په آنلاین دومان باندې دومره نه پوهېږي. نو بهترینه لاره او ښه لار زما په نظر زموږ او ستاسو ټول لپاره دا ده چې تاسو خپل میغې ته لاړ شئ او میغې کې تاسو هلته دې دپاره یو باقاعده یو سیکشن دی، یو برخه ده د سوشل کور دومان دپاره. هلته تاسو ورځئ او هغه ځای نه فورمه راخلئ. هغه فورمه تاسو ډکوئ، هغې کې خپل انتخاب ورکوئ چې کوم ځای کې تاسو کور غواړئ. هغه فورمه چې کله تاسو ډکه کړله، هغه بیا بیرته هلته هماغه اداره کې تاسو جمع کوئ او هغې نه بعد تاسو یو څو ورځې بعد 2-3 هفتو کې تاسو ته جواب راځي. تاسو دپاره یو یونیک ستاسو د سوشل کور نمبر تاسو ته رالیږي چې هغه ډېر مهم نمبر دی. هغه ورقه تاسو ځان سره ساتئ. بیا که چیرې بیا تاسو د دولتي کور کې اوسېږئ یا بیرون اوسېږئ، یا که چیرې تاسو دولتي کور کې اوسېږئ او تاسو بیا نور مختلف ادارو ته کور دپاره دومان کوئ، نو ستاسو دغه نمبر بیا ډېر زیات په کار راځي. مخکې چې کله ستاسو دوسیه مخکې ځي نورو اداراتو دپاره چې تاسو کور اخلئ هغونه، نو هغې کې بیا ستاسو دغه نمبر چې کوم دی یونیک نمبر، دا ډېر زیات ضروري دی او ډېر زیات یې نه استفاده کېږي. دا بیا په کار دی هلته. بل تاسو دغه ورقه ځان سره ساتئ. بله خبره دا ده چې تاسو دغه سوشل کور چې کوم دومان دی دا باید هر کال تاسو نوی کړئ. کله چې تاسو کال پوره کېږي، دوی تاسو ته یو نوې فورمه رالیږي. تقریبا 2 میاشتې مخکې تاسو له فورمه رالیږي او هغه فورمه باندې بیا تاسو بیا نوي کال لپاره بل کال لپاره تاسو دومان کوئ. هغه فورمه بیا ډکوئ ماغسې او ماغه ادارې ته بیا ورځئ او میغې کې هغه فورمه تاسو جمع کوئ او ستاسو دومان بیرته تازه کېږي، ریفرش کېږي. نو تاسو هر کال به دغه دومان چې کوم دی دا نوی کوئ. نو ستاسو لپاره ټول نه اسانه او بهترین لار، هغه اسانه لار چې کوم ده، هغه زما په نظر ستاسو ټول لپاره تاسو ته دغه مشوره درکوم چې تاسو به لاړ شئ خپلې میغې ته، کومه منطقه کې تاسو اوسېږئ هلته به لاړ شئ، یا کوم ځای کې ستاسو ادرس وي، کوم ځای کې تاسو غواړئ چې کور د دومان وکړئ، د هغې هغه چې کومه مربوطه میغې ده هغې ته به ورشئ او هغې نه به هلته لوژمه سوشل لپاره هلته خپله اداره ده، هغې فورمه به راولئ او فورمه به ډکه کړئ، خپل معلومات به ورکړئ. هغه فورمه ډکول ډېر اسانه دي. زه په راتلونکي په هغې باندې هم ویډیو جوړه کړم چې د هغه فورمه تاسو څنګه ډکولی شئ. هغه به ډکه کړئ او بیرته به هغه فورمه تاسو هلته جمع کړئ هغه اداره کې. نو هر کله چې تاسو جمع کړئ تقریبا 2-3 هفتو کې به تاسو له د هغې جواب راشي. نو بیا به تاسو هر کال دغه دومان چې کوم دی ستاسو دغه پروسه به تاسو تر څو پورې تاسو د سوشل کور نه یې راوتلی تر هغې پورې به تاسو نوې کوئ هر کال. نو دا وه د سوشل کور دپاره دومان کولو طریقه. د ټول نه اسانه او ښه طریقه یې همدا ده چې تاسو سوشل کور دپاره دومان وکړئ.